همزولو ستاسو ټولو په اجازه عزیزانو نن موږ داسې وطن ته راغلي یو داسې ننګیاله یو غیرتي خاورې ته راغلي یو د کومې خاورې ننګیالي غیرتي باتور او وطن پاله ولس د خپل وطن په دفاع کې کلک ودرېدلی دی دلته که اورنګ راغلی دی دلته که مغل راغلی دی دلته که فرنګ راغلی دی او بیا فرنګی په بل رنګ راغلی دی دې غیرتي ولس د خپل قام او د وطن دفاع ډېره مړانه کړې ده عزیزانو زه د سوات دې غیرتي ولس ته سلام پیښوم ستاسو غیرت ده ستاسو جرأت ده ستاسو همت ده چې تاسو راپورته سوئ د دې قام ته که هغه د کرښې پر دې خوا پراته دي که هغه په ګران افغانستان کې پراته دي که هغه په نړۍ په ټولو ملکونو کې پراته دي تاسو دا حوصله ورکړه تاسو دا جرأت ورکړئ تاسو دا جذبه ورکړه چې د دې خاورې دفاع نن هم پښتانه کولی شي عزیزانو دلته خبره کېږي چې موږ امن غواړو زه دا خبرې ته راځم چې موږ نن دا امن ته مجبور سولی سو دا څه وجوهاتو چې نن پښتانه یوه خبره کېږي وای په مرګ به د ونیسم په تا به د راضي کړم نن داسې پښتانه تا په مرګ نیولي دي او په ته به بې راضي کوې عزیزانو تاسو ټول خبر یاست چې زموږ په وطن کې له تېرو 25 کاله بدامني روانه ده زموږ د وطن هغه ازلي دشمنان چې نن د پنجاب شکل اختیار کړی دی دا زموږ په وطن کې دهشتګردان راولي دې پښتون وطن کې د دنیا جان تر اگر کاغه عربو کاغه چچنو کاغه د دنیا جان هغه علمي دهشتګرد قوتونو دا ټول ستا وطن ته راوړو دلته اډې جوړې کې دلته ټریننګ سنټران جوړ کړو دا یو لانچینګ پیډ جوړ کړي له دې ځایه دا یوه خبره وشوه زه د دې وضاحت کوم چې له دې ځایه له دې پاکستانه دهشتګردان یې جوړول او بیا افغانستان ته لږل او هلته یې ترهګري پکوله عزیزانو دا ترهګر چې دلته راوستو دوی ته ټول اختیار ورکړل دوی چې دلته هر څه کول و دوی ته اختیار و دلته که دوی قبضې کولې دلته که دوی بمونه لزول دلته که دوی مشران مړه کول د چا په کورو ورننوتو د پښتنو په عزتونو ورننوتو دلته کې هر قسم وحشت کولی د دې شاته ریاست ولاړو و دوی ته دا منډیټ ورکړی و چې دا وطن به ته پر امن نه پرېږدې د دې وطن امن به خرابې د دې وطن بچیان به غولې د دې وطن بچیان به د کفر او په اسلام باندې به غولې او بیا به یې راخې د خپلو پښتنو په خلاف به استعمالوې بیا چې دنیا دا ولیده چې دا څه روان دي دلته خو بدامني ده دلته خو دا پاکستان د علمي دهشتګردو یو مرکز جوړ شوی دی بیا د ډالرو د نورو ریال په خاطر په دې وطن کې بیا نامنهاد اپریشنونه شروع شو تاسو په دې سوات کې ولیدو د اپریشن برنامه باندې د سوات د خلکو سره څه چلونه نه سوه په یو روډ په یو سر کې به طالب و د بل سر کې به د فوجانو یو چیک پوسټ به پر یو باندې به هم مرګ و بېعزتي به وې شکنځاوې به وې پر بل باندې به مرګ و بېعزتي به وې شکنځاوې به وې
عزیزانو په دې اپریشن کې د سوات خلک یې د ټوپک په زور د سوات ځای وایستو و دې دوی مجبور کړو چې دوی به په کیمپونو کې ژوند کوي آی ډي پي کیمپونو کې و دې دوی مجبور کړو چې دوی به د خپل وطن کډه کړي پردي وطن کې به ژوند کوي دلته په لکونو کورونه برباد کو دلته تجارتي مراکز برباد کړل دلته د خلکو سره هغه چمونه وکړو چې په اومه ژبه ناروا چمونه دي هغه چلونه ورسره وکړو چې په انسانیت کې د یو قام سره نه دي سوي بیا دغسې ډرامه په 2014 کې APS ډرامه چې وکړه د پښتانه بچیان چې د دغه ترهګرو په لاس باندې شهیدان کړل بیا پر هغه باندې راپورته سو بیا یې په سوات باندې تیری وکړي په فاټا باندې هغه فاټا چې هغه د وطن او د خپل لقام دپاره د فرنګي سره په سلونو جنګونه کړي دي په هغه فاټا کې بیا فوجي اپریشنونه شروع کړو هلته یې ټینکونه راویستو هلته یې جنګ راویستی هلته یې د پښتانه پر کور باندې حملې وکړې خبره دا کوله چې موږ به دلته د دهشتګردۍ خلاف اپریشن کړو دا خو اپریشن د پښتانه خلاف وکړئ تا خو د پښتانه کورونه ړنګ کړل تا خو د کاروبارونه ړنګ کړل تا په زرګونو پښتانه دا د لاپته کړل دا د ورک کړل دا د اغوا کړل او دا د راواخیستل د دې چې داسې د غسر د انجامو سره د مخامخ کړل چې موږ یې بیانولی هم نسو هغه دهشتګردان چې تا به ویلې زه د دوی خلاف لګیا یم اپریشن کومه هغه دهشتګردانو ته تا لاره ورکړه ستا په نګراني کې تا به محفوظو مقاماتو ته دا دهشتګردان ولږل تا محفوظه کړل نن یې تاسو ویناستئ نن بیا د ضیاءالحق هغه پیداوار د کرنل امام هغه شاګردان او د پرویز مشرف هغه ایروګان نن بیا په سوات کې ښکاره سوي دي نن بیا په بونیر کې ښکاره سوي دي نن په دیر کې ښکاره سوي دي نن هغه زموږ د فاټا د قبایلو سیمه چې ده نن بیا یې هلته سرونه راپورته کړي دي عزیزانو دا څه وجه ده چې دا بدمرغي دا بدامني دا اتحادپسندي دا دهشتګردي دا ریاستي جبر دا د پښتانه سره ولې کېږي زموږ څه قصور دی چې موږ د داسې حالاتو سره مخامخ یو موږ دا خبره کوو چې د دې دوه وجوهات دي یوه وجه دا ده زموږ د پښتنو قامي غلامي نن ته غلام یې نن ستا ځکه غلام ده ستا د ځمکې واک دا له پښتانه سره نه دی ستا وسایل ستا لاس کې نه دي دا طاقت دا ته نه یې دلته نن ستا په وطن په دې ملک کې نن ستا واک او اختیار نشته ستا حق حاکمیت او حق ملکیت ده نشته که دا زموږ په لاس کې ولی که موږ خود مختاره ولی که طاقت ده موږ سره ولی موږ به داسې پالیسیانې جوړې کړې وی موږ به داسې حالات جوړ کړي وی چې موږ به خپل بچي هم خوندي کړي وی موږ به دلته امن هم راوستی وی موږ به دلته د دهشتګردو مخ هم نیولی وی او دلته به موږ د خپل د ژوند معیار هم بغای کړی وی خو نن لاله موږ سره نشته نن دا د پنجابي په لاس کې دی دویمه خبره دا ده دویم وجه دا ده چې دلته د پنجاب استعماري پالیسي ده د پنجاب واکدار دا غواړي چې زه به د پښتون د خاورې مالک یم زه به د پښتون مالک یم د ده په وسایلو به زما قبضه وي د ده خاورو ته به زما قبضه وي دا کار به زما لپاره د کرایې سپایانې نن تاسو ویناستئ نن دا ریاست پاکستان
دا به پنجابي ریاست بدل سوی دی نن فوج د پنجابي استعماري فوج دی دا جاسوسي ادارې دا د پنجاب استعماري ادارې دي دلته عدلیه د پنجاب ده دلته میډیا د پنجاب ده دا ټول ملک نن د پنجاب تر دغه لاندې دی عزیزانو پنجابی دا ریاست دا ستا شریعت نه مني دا ستا تشخص نه مني دا ستا ژبه ستا کلتور نه مني دا ستا خاوره نه مني دلته نن په دې ملک کې دا زما اختیار دی آئین ما ته اختیار راکړی دی چې زه د دې ملک په هر حصه کې اوسمه ما ته د کاروبار حق شته ما ته د ژوند حق شته ما ته د سیاست او د تعلیم حق شته ما ته د هلته پرامن ژوند تېرولو حق شته نن پښتانه په دې ملک کې موږ ډېر په دې باندې دا موږ په ګیله یو موږ د دا نورو کامونو زه په ګیله یو که په سند کې دي که په پنجاب کې دي نن پښتانه هلته په ارامه نه پرېږدي نن د پښتانه سره هلته هر کام خپل ضد کوي هلته هر کام لګیا دی پښتانه ځیروي پښتانه تنګوي نو لہذا ورونو موږ به دا خپل کامي غلامي ختمو ټایم عزیزانو دلته مذاکرات روانو دا مذاکرات د پنجابي او د ده جوړ کړي ترهګرو په منځ کې روانو نو موږ دا وایو چې دا اختیار تا د چا درکړی دی ته به زما د خاورې زما د وطن زما د ولس د دې اختیار ته نه لرې ته به دا د نامنهاده جرګې جوړې ته به دا جرګې اخلې بیا به د ترهګرو سره د دې مذاکرات کوې یا دا نسل منو موږ تا نه منو موږ تا بالیتیانې نه منو نو دا ستا مذاکرات دا جرګه به څه قرار ومني دلته په سوات کې د کابي جرګې د سوات کابي جرګې په بدل کې یو بله جرګه جوړه کړې ده سرکاري جرګه موږ دا سرکاري پرېږدو دا موږ نه خدمت ده دا موږ نه قبلو عزیزانو خبره دا ده چې د پنجاب دا جنرالان دا بیا غواړي چې په پښتانه وطن کې یو نوی جنګ مسلط کړي دا بیا غواړي چې د پښتانه بچي دا موږ وګورو دا موږ راواخلو خپل وطن په خلاف استعمال کړو د خپلو خلکو خلاف استعمال کړو د دې دپاره بیا په تعلیمي ادارو باندې حمله ورسوي دي په دې سوات کې په دا تېره څو لنډو شپو کې بیا د ماشومانو د سکول په ماشومانو باندې حملې شروع کړي دي د دې ملک په ډېرو طالبانو چې بندنه کوو نو عزیزانو وخت کم دی دلته ځوانان دي زه ځوانانو ته خاص کوم چې دا د جذباتو وخت نه دی دا کار دا په جذباتو نه کېږي دا په سړه سینه کېږي دا په نظام کېږي دا په نظم و ضبط باندې کېږي دا کار دا تنظیم غواړي دا یووالی غواړي دا منظمتیا غواړي دا شعور غواړي دا هغه سیاسي خویونه غواړي چې کوم خویونه د سیاسي خلکو خپل کړي دي نو تاسو زه خلاص کوو تاسو به ځان منظمه کوئ تاسو زه خلاص کوو تاسو به ځان په ډسپلن په دایره کې راولئ دا کارونه موږ مخکې هم کړي دي خو بیا یې موږ داسې خاص ګټې نه دي لیدلې په وجه د دې چې موږ منظمه نه وو نو عزیزانو ای پښتنو ای ځوانانو دا خاوره تاسو ته ګوري دا خاوره په تاسو باندې حق لري دا ستاسو مور ده دا راروان نسل تاسو ته ګوري تاسو خاص دی چې راپورته شئ د دې وطن دفاع وکړئ د دې کار خدمت وکړئ ډېره مننه